خبردار آینده ستا د خلونه داسې فضوله خبره وانه पापा تاسو ولې بچي زه دلته نشم راتلی نه پاپا تاسو اکثر لا دې ټیم غرمه کې ودی کنه او بچي خو سو هم نن رااله خوب نه راتلو زه خو ته ستا کمرې ته نه رالم ته نه وې به زه پوه شم چې ته به دلته ناست یې ځکه تا پاپا ستاسو طبیعت خو ټیک دی کنه او بچي بس هسې معمولي غوندې کې ډپریشن دی څه چل دی پاپا خیر خو دی کنه تاسو ټیک خو یې کنه سوچ کوم بچي چې یو څو ورځو کې به ستا تعلیم مکمل شي او نو بیا پاپا بچي زه به نور هم یوازې شم څه مطلب پاپا ولې بچي ته به ودېږې نه ته به خپل کور ته نه ځې اوهو پاپا زه خو لا یونیورسټۍ نه یم فارغه شوې بچي د یو څو ورځو خبره ده بیا به ستا ایجوکیشن کمپلیټ شي دې ټایم تاسو سره زما د واده څه فکر شو ستا مور خو لاړه دا ټول سوچونه فکرونه یې ما ته پرېښود زه واده ماته نه کوم او چې کله هم کوم نو اول به هم تاسو ته وایم څه مطلب پاپا زه چې د چا لټون کوم او هغه ماته میلاو شو نو بیا به زه واده وکړم اوکې بچي लाला څه سوچ کې ډوډۍ درله ګرمه کړمه زما زړه نه کېږي ښه بیا زه هم نه خورم ته ولې نه خورې لالا چې ته روټۍ نه خورې نو زه به څنګه وخورم ګوره پلوشې ته زما کشره خور خو لالا ته خالي زما رور نه زما پلار خبردار پلوشې زه ستا په سترګو کې اوښکې نشم کتی ښه لالا نو بس ټیک ده بیا به ما سره ډوډۍ خورې زه ټیک ته راوړه او خبره وره بابو جان چېرته دی د هغه طبیعت ټیک نه و نو لږ ارام کوي ښه زه درله ډوډۍ راوړم
چل شوی دی در باندې چې دومره خوشاله خیر خدای کنه خیر خو نه دی کنه ولی څه چلو شو نن مې هغه ولیدو څوک دی ولیدو د چا چې ما انتظار کوم ها او ګل نن ما د خپلو خوبونو شهزاده ولیدو څوک دی ولیدو زه نه پیژنم وای څه مطلب ما نن د هغه आवाज واورېدو لیدلې دی نه دی لیدلې مې هم دی اوف قسم دې چې زه ستا په خبرو نه پوهېږم ګلو نن خو پې زم نه پوهېږم نو بیا نو بیا څه ګلو هغه سره میلاوېدل ډېر ضروري دی چېرته به میلاوېږي دې نه خو نه یم خبر خو زما په خیال هغه د بر کلی دی څه مطلب مطلب پرېږده ته به ما سره سبا ځې ډېر ورته په غور مه ګوره د نظره به یې نو څله دې راوستې یم ښه ته دا خبرې پرېږده دا راته ووایه چې د سره به خبره څنګه کوم ما ته څه پته ده نو دته به څنګه پته لګي چې لیلا په د باندې زړه وکړي دی زه پیژنم ته رښتیا وې څنګه دا څوک دی او د ده نوم څه دی او چېرته اوسېږي دی د کوز کلي سوراخ خان زوی دی سوراب خان دا څوک دی د خپل کلي ډیر مشهور سړی و او ډیر ښه خاندان دی ګلو خو زما د زړه خبره به دته څنګه رسي د دې کور ته به تلل غواړي د دې خور زه پیژنم خور سره ته هغه پیژنې او د شبانې واده کې راغلی وه او جانان هملته ما لیدلی و ښه ته د نوم جانان دی او ښه نو ما هم میله وکړه که نه د خور سره ټیک ته خو نن نه نو بیا کله سبا به ورشو رښتیا وې او تھینک یو ګل اچانک راغو بخښنه غواړو نه نه دا ستاسو خپل کور دی دا لیلا د زما کزن ښه ما مخکې نه ده لیدلی دا ښار کې وي که نه اوس راغل دلته ښه دا تا سره څه خبره کول غواړي او وایه لیلا وایي ورته که نه ما وی چې جانان جانان او زما رور دی هغه هغه د دې ډېر خوښ دی څه ته رښتیا وایې لیلا ستا په رور زړه بیللی دی بس دا پیغام به ته جانان ته رسوي خو زمونږ دا کار به ته کې لیلا پړه لیکه ده او د نواب سلیم خان لور ده که جانان ما په خپل نوم کې نو زه به ډېره خوشحاله شم دې نه ښه خبره به بله کمي چې دونه ښکلې جینۍ زما ورندار شي زه به لالا سره په خپله خبره کوم ښه اوس موږ ځو نه کینئ چای راځي نه موږ به سبا بیا راځو ښه زه به په تمه یم نن زموږ کور ته 2 جینکۍ راغلې وې څوک یو خو ګل وه ګل ګل هغه شبانې په واده کې ملاو شوې وه راسره د هغې ملګرې ده خیر خو او د هغې سره نواب سلیم خان لور لیلا هم وه
نو د دې خبرې اخر ما سره څه تعلق دی؟ لالا تعلق هم ستاسو سره دی. څه مطلب؟ لالا لیلا تاسو چېرته لیدلې یې او تاسو یې خوښ شوي یې. خبردار آینده ستا د خوله نه داسې فضوله خبره وانه ورم چې دا خوله بدله ماته نه کړم نه دا خو راته هغوی ویلي وو. او اخر ستا څنګه جرأت وشو ته به دا خبره ما سره کراب خان لور د جانان خور په داسې خبرې کوي ما سوچ هم ده وکړی خو لالا بس هغه هم د چا تور سره ده او جانان هر تور سره ته د عزت په نظر ګوري لالا تاسو ځان خو پوهېږئ هغوی ډېر ښه خلک دي. بس تا جانان سره خبره وکړه او کړې مې وه. نو بیا یې څه جواب درکړو؟ هغه راته ډېر غوسه شو او ما ته یې وی چې که بیا داسې خبره وکړه نو زه به درله خوله ماته کړم. لیلا په ژوند کې اول ځل لالا ما سره په دې لهجه خبره وکړه. موږ ته پته نه وه چې زموږ په وجه به داسې وشي. نه په دې کې ستاسو هېڅ قصور نشته. ښه موږ اوس اجازت غواړو. نه نن خو به چیس کوي. بیا به شي.